د پروګرام ته ما یو داسې مېلمه راغوښتی دی چې د هغه یو لوبې سره تعلق دی. کومه لوبه ده؟ کرکټ لوبه ده. یو پخوانی د کرکټ لوبغاړی پخیر راغی جی. وای نیم او تاوت نیم. نه جی ما ویل پخیر راغی. ها ما یې که WW دې کم. نه جی WW خو نه دی LBW هغې ته وایي. دی وایي به ورته بس اوس موږ ورته WW وایي. ښه جي زه تاسو نه دا تپوس کوم چې دا د کرکټ لوبه تاسو د کومې زمانې نه شروع کړې وه؟ نو نظره دا خو به ما سادې پخوا انګریزانو ګولي دنده کوله. ښه نو هغې کې به کوم دا شوټې او دا به په چوکه نشو وایي. نو ما به ترې لوبه ګټله. تاسو به ترې لوبه وګټله. ها بیا؟ نو بیا هغې داسې کار وکړي یو انګریزو ګلشیر نامه وه. انګریز او ګلشیر نامه وه؟ او ښه ښځه وه. نو ما پسې د جامو وینځلو صوبه دې راوځه. ویلې که په دې لوبه کوو ما ده بس همیم ترې وګټله. هغه دې ته وګټله. بیا دې څه وکړه جي؟ نو بیا داسې کار وشو نظره چې هغوی راته د جامو وینځلو دا صوبه دې لږ وټکه او په سټکه لنې کو او داسې راخ کو. نو داسې یې ترې جوړ که. نو بیا دې په دې ورسره لوبه وکړه؟ په دې مې ورسره لوبه وکړه خو ما ورته فوټبال رګمال که. فوټبال دې رګمال کو؟ ورکوټې مې کو. ورکوټې دې کو؟ بس بیا مې هم ترې وګټل. ها دا خو ډېره ښه خبره. ښه جي زه تاسو نه دا تپوس کوم چې اوسه پورې تاسو څومره رنځونه کړي دي؟ نو رنځونه او بیمارونه خو خدای ساتلي. دا راته وایي چې اوسه پورې تاسو څومره وکټې اخیستې دي؟ نو پخوا خو په 2 روپۍ اورېل به مې اخیستی او اوس لږ ځان شوي نو په ګولي ترکان جوړوم. ها تاسو خو ډېره لوبه کړې ده که نه؟ په دې لوبغاړو کې کوم لوبغاړی خوښ دی؟ معشوق سلطان. یاره جي زه راته لوبغاړی یادوم. نو هغې خو هم نظره پخوا ډېرې ښې سندرې ویلې وه. سپینې کونتارې څوک دې لیونې که څوک دې وویستو د چارې و سپینې کونتارې و سپینې کونتارې څوک دې لیونې که څوک دې وویستو. هغې دې راباندې بېټري وواله که نه. ښه جي یو 2 تپوسونه نور کوم. تاسو اوس چې د کم موجوده عمر کې یې که نه دې کې کوچ کېږئ ولې نه؟ زه ستا په ماداله کښېنده هغې ته دومره داسې دغه سړی ښکاره شومه. نه جي کوچ شئ که نه؟ زه به اوس نو مردان او پېښور ته سوالۍ یم. هې د مننه سره دا دې څه خبره وکړه. ښه جي تاسو بس زما په خبره پوه نه شوئ؟ پوهېږې څه ولې پوهېږې نه ده تاسو فلینکوچ یادوئ نه؟ فلینکوچ یادوم د بوتغان چې پېښور ته سره مردان مله فلینکوچ ویلې حالان کې د خدای چې افغوزه زه به په دا بیا جوړم. ښه جي بس پس پېږې نه پروګرام دی د هغوسې لاټو. ښه جي اخري یو تپوس ده. نه دا جي تاسو لګاو یادوئ چې خوله مله بیا به څه خراب تپوس کوي خراب به دې کوم که نه.